پښتنو مینوالو کلندر مومند صاحب چېرته مخکې یو شعر ویلی و چې د پښتون د نوي کول د خدای حافظ شي چې ترې هره ورځ داسې مشران مري. پرون د جولای په 21 نیټه کال 2024 په پېښور کې د پښتو ژبې یو ستر نابغه شخصیت چې په خپل ذات کې یو اکیډمي وه او د یوې اکیډمۍ عمره کار یې په خپل سر کړی دی او محترم امیش خلیل صاحب د اوږدې بیمارۍ نه وروسته وفات شو او هم په برته کال پېښور کې غریب آباد کې خاورو ته وسپارلی شو. د امیش خلیل صاحب په 11 اپریل کال 1913 کې د پېښور په تاکال بالا کې پیدا شوی او همدغلته استر شوی او تعلیمي هڅې هم په د پېښور کې ترسره کړې وې او په اسلامیه کالجیټ سکول کې اسلامیه کالج کې سبق ویلی او څه تعلیم هغه چې دی نو په شخصي توګه پرایویټ ترسره کړی او څه موده هغه چې دی نو په ایرفورس کې نوکري هم کړې وه خو د هغه مزاج چې دی نو هغه سیاسي قومي او آزاد و نو په دغه نوکرۍ نه هغه د قومي جدوجهد کې د ګډون په وجه لاس ووینځل او په کال په خدایي خدمتګار تحریک کې مل شو او په کال 1951 او 52 او بیا ورپسې پرله پسې تقریبا 18 کاله د جیل کې دوبند صحبتونه برداشت کړي دي او د قوم په ننګ ولاړو. امیش خلیل صاحب چې هغه په صحافت کې په ادب کې ډېر لوی کار کړی دی په مختلفو اخبارونو مجلو مدیر پاتې دی ایډیټر پاتې دی او په مختلفو حیثیتونو کار هغې کې کړی او باګرام ورځپاڼه باګرام چې دی نو هغه د دې بانی چیف ایډیټر چې دی نو هغه امیش خلیل صاحب و. دغه شان په کالجیټ اسلامیه کالجیټ سکول کې کېدای شي ډېرو کمو خلکو ته پته وي چې په دغه عمر کې د سکول په وخت کې دی په د خیبر پښتونخوا په سر د پهلوانۍ چمپین و لکه دی د خیبر پښتونخوا د په سر هغه کې په یو 2-3 تنو کې و د چمپین و د خیبر پښتونخوا په کچ باندې. نو امیش خلیل صاحب پښتو ژبې له پښتو قوم له ډېر لوی خدمات دي او دا خدمات به تل پاتې وي. په روحاني حواله به امیش خلیل صاحب تل ژوندی وي تل به یاد وي. په مادي حواله زموږ نه جدا شو نو راځئ چې ټول د امیش خلیل صاحب دپاره دعا وکړو چې خدای پاک دې هغه ته جنت فردوس علیین مقام ورکړي او د هغه وارثانو ته او پښتو ادب ته د دې نه ولبدل ورکړي. امیش خلیل صاحب د برته کال کې په 11 اپریل 1913 کې زیږېدلی و او د ده مشران د جلال آباد د میرزاخیلو نه پېښور ته راغلي وو. په قام قبیله باندې امیش خلیل صاحب د مومند د خلیل تپې د میرزاخیل څانګې سره تعلق و او د هغه وفات چې وشو نو هغه پیدایش زیږېدنې په 11 اپریل 1913 شوه او وفات یې په 21 جولای کال 2024
د اتوار په ورځ په دغه ورځ د شپې په 11 بجې په غریب آباد تاکال کې خاورو ته وسپارلی شو. الله دې جنتونه نصیب کړي او کتابونو شمېره چې کوم نن هغه تحقیقي او تالیف او ترجمې او تصنیف تقریبا څه د 50 نه زیات کتابونه هغه لیکلي دي او چاپ دي په مارکیټ کې دي. نو خدای پاک دې ده له ډېر لوی عظیم اجر د دې ورکړي چې د دې کوم خدمت امیر خلیل صاحب ته حکومت پاکستان د هغه د علمي ادبي تحقیقي خدماتو په سله کې صدارتي تمغه حسن کارکردګي ورکړې وه، خو اکاډمي ادبیاتو لا تر اوسه هغه ته د کمال فن ایوارډ مستحق نه و ګڼلی. نو هیله من یو چې اوس به د مرګ نه پس به ورکړي.